السلام علیکم. د وحدت نیوز درنو کتونکو بیګا د شپې په 2 بجې باندې حکومت لخوا د پټرولو په نرخونو کې د اضافي نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی. د کوم وروسته چې د پټرولو 1 لیټر پټرولو نرخ 238 روپو ته رسیدلی دی. د پیښور خلکو نه به دغه اضافي په اړه باندې د هغوی د ردعمل پوښتنه کوو چې د هغوی څه وینا ده. څه خلکو په دې باندې کمپلینټ د عمران خان په حکومت باندې چې یاره دې کې چې کوم دی ډېره زیاته ګراني راغله او دا د دې قصوروار دی. خو چونکې اوس دا ټایم کې چې کوم دی موږ ته دا پته ولګېده چې دا ګراني دا هغه لیول نه ده، دا هغه شان مسلسل را روانه ده. اوس د دې ذموار څوک دی؟ یقینو کوي چې عوام ټول کنفیوز دی چې یاره ذموار یې څوک دی، د هغې څوک دی. اوس د تیل نرخونه سیوا کېږي. هغه ورځ مې یو کلیپ وکتو د ایران والا، هغې وایي چې موږ 15 روپۍ لیټر چې کوم دی په خپل ملک کې چې کوم دی ورکوو. نو آیا زموږ ملک هم داسې کېدی شي؟ خپل تیل شته، شکر دی، هر څه شته، وسایل شته، او په کار چې موږ د دې نه پوره فایده واخلو. 2018 نه موټر سایکل چلوم، نو هغه ټایم 75 روپۍ 70 روپۍ 90 ډېر ګران به شو، 90-95 روپۍ ته. نو موږ به چې 100 روپۍ پټرول واچو نو 3 ورځې په سکول ته تللی راتلی شو. هغه موږ ګورنمنټ سکول کې موږ دلته سبق ویلو. اوس چې موږ سهار راشو کالج ته، دلته 200 روپۍ پټرول واچو نو کور ته میله بوځي او واپس هم کالج ته راولي. بله خبره دا چې دی که عمران خان پسې خبرې کولې چې یاره داسې چل یو ګراني راوسته، که ګراني هر څومره ګراني وه که نه، نو لکه دومره ګراني نه وه لکه دا دې چې څومره ګراني راوسته. او لکه زه به دا ووایم چې موږ دپاره عمران خان ډېر ښه و، لږ نه ډېر زیات ښه و. بس په ورځ ګرانۍ نه دي او آمدن دونه شته نه لکه څومره مهنګایي بړوېږي که نه. نو موږ د حکومت نه دا خواست او دا ګیله چې بهی څومره د وخت سره مهنګایي بړوېږي، د دې ترتیب سره پکار چې روزګارونه هم دغه شانته زیات وي، پیداوار زیات وي، نو بیا مهنګایي څه پروا نه کوله که نه. خلکو د عمران خان نه ډېرې ګیلې کولې. دغه نواز شریف ته به ورته وښیم، زرداري به ورته وښیم، د باقي فضل رحمان دی، دا ټول دا یو پالټي جوړه شوې، یو ګروپ جوړ شوی، عمران خان ته یو شوی و، د هغې یو په 3 باندې مهنګایي بړاوه شوې ده، زیاته شوې ده که نه. د پټرولو په باره کې چې کوم هغه شوی دی، بیګانه پټرول ډېر زیات ګران شوي دي او دې باندې عوام ډېر خفه دي. د دې نه مخکې د عمران خان چې کوم حکومت و هغې کې 150 روپۍ داسې لږ بږ و او عوام په هغې باندې هم خفه وو. نو نن سبا چې دا پټرول تقریبا 238-40 روپۍ لیټر شو، نو حکومت ته زموږ اپیل دا دی چې عوام ډېر زیات بې سوره دي، حالات ډېر زیات خراب دی، او چې هغه ته وګورئ، دا مهنګایي ته وګورئ، نو د حالات ډېر زیات ګډوډ دي. او د عوامو چې کم تیاړي به موږ د پښتو په ژبه کې ورته وایو، هغه اوس هم 800-850 چلیږي. نو ګراني بس دا خو حکومت دا یو چال دی چې موږ غربت ختمو. دا غربت نه ختموي، دا غریب عوام ختموي. جی بالکل کتونکو، تاسو د پیښور د خلکو د خبرې واورېدې. دوی د حکومت نه مطالبه وکړه چې د سیوا کېدونکې ګرانۍ کنټرول کولو لپاره د مؤثره اقدامات وکړي. د کیمرمین محمد خالد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.